السلام علیکم دوستانو، تاسو ته بیا هم ښه راغلاست وایم. انشاءالله چې تاسو به ښه یاست او روژې او عبادتونه به مو هم ښه روان وي. زه هم الحمدلله ښه یم او روژه هم ښه روانه ده. ډېر وخت نه مې پلان کې و چې خپل مور پلار خویندې ورونو ته افطاري تیاره کړمه. بالاخره د دې اونۍ په اخره کې وتوانېدم چې دغه مېلمستیا برابره کړمه او په دې ویډیو کې تاسو سره شریکوم چې ما څه تیار کړل. عموما چې زه مېلمستیا ولرم نو یو ورځ مخکې نه خپل کارونو ته شروع کوم. هغه کارونه چې مخکې نه کېدی شي او امکانات وي هغه حتما یو ورځ مخکې نه کوم. نو اول شروعات مې دې نه وکړلو چې یو وړوکې شان تحفه جوړه کړم هغوی ته د روژې په مناسبت. چاکلیټ او د کورنۍ مربا مې چې جوړه کړې وه دا مې کېښودلو او په دغه پلاستیک کې مې ټول راتاو کړلو، ومې تړلو، یو تحفه مې جوړه کړله. په دې ویډیو کې تاسو لیدلی شئ چې ما دا تحفه څنګه جوړه کړله او څه رقم یې ډیزاین کړلو. بیا مې دغه چاکلیټي خرما هم جوړه کړله. د دې ویډیو تاسو کولی شئ د ما یوټیوب کې وګورئ چې دا مې څه رقم جوړ کړی و. نو دا مې هم دغسې په دې پلاستیک کې تاو کړه او یو ښایسته تحفه مې ترې جوړه کړله. نو تاسو په دې ویډیو کې لیدلی شئ چې ما تحفې تیارې شولې. ورپسې مې سموسې تیارې کړلې. سموسې هم څه مخکې نه تیار جوړوم او یخدان کې ږدمه. فقط په هماغه ورځ مې چې په کار وي یخدان نه یې باسمه او تنه سره کوم. د سموسې فیلنګ دپاره مې کچالو تیار جوش کړی و. بیا میده کړل. یو لوښي کې مې لږ غوړي واچولو نو کچالو مې لږ پکې سره کړل. ورپسې مې مسالې پکې واچولې. بیا مې لږ سره کړل. لږه تازه دانیا مې هم پکې واچوله او ښه مې سره ګډ کړل. بیا مې پرېښوده چې یخ شي. د سموسې اوړه کې مې لږ غوړي او جواني بادیان او لږه زیره اچولې وه او کلک اوړه مې وغږل. بیا مې وړې زوالې ترې جوړې کړلې او د یو پراټې په اندازه مې جوړ کړ او په منځ کې مې نیم کړ. بیا مې څنګونه ورته یو ځای کړل او منځ کې مې ورته فیلنګ واچولو او په دغه شکل مې سموسې جوړې کړلې. بیا مې دا ټول یو پلاستیک کې واچول او یخدان کې مې کېښودل. ورپسې مې د پیازې دپاره غوښه اخته کړله چې تقریبا 2.5 کیلو غوښه وه. دې کې مې پیاز په دغه شکل واړه کړل. بیا مې پکې کورکمان، مالګه، تور مرچ، اوږه، لیمو دا ټول پکې واچول او ښه مې سره ګډ کړل او بیا مې یو پلاستیک دې راتاو کړلو او پرې مې ښوده چې ښه اخته شي. دا تاسو کولی شئ که وخت لرئ یو ورځ مخکې تیار جوړ کړئ نو د پیازه به ډېر خوندور راشي او که وخت نه لرئ هماغه ورځ هم کولی شئ جوړ کړئ. کم یو 2 ساعته یې پرېږدئ چې اخته شي. بیا مې یو دانه چرګه هم اخته کړله. د دې دپاره مې د چرګې د پوستکي ټول لرې کړلې. بیا مې د چاقو په مرسته پکې دغسې کټس جوړ کړ. دا به دې ته مرسته کوي چې مسالې به تر هر کونج ته رسیږي او د چرګ خوند به ډېر ښه شي. د مسالو دپاره مې اول یو لوښي کې لیمو، سرکه، دانه‌دار سور مرچ، کورکمان، سیخ کباب مساله، اوږه، مالګه او لږ کیچپ مې واچولو او دا مې ټول ښه مکس کړل. که تاسو هم کله داسې کباب نه وي جوړ کړی چې لږ کیچپ هم پکې اچولي نو یو ځل یې حتما ټرای کړئ. ډېر خوندور راځي. ډېر به پکې کیچپ نه اچوئ، فقط یوه قاشوغه یا 2 قاشوغې پکې واچوئ نو ډېر خوندور راځي. بیا مې د چرګ ښه صحیح په د مسالو کې پټ کړ. هر طرف ته مې هر کونج ته مې ښه مسالې ووهلې او بیا مې دا هم په پلاستیک کې تاو کړ تر څو ښه صحیح اخته شي. دا ټول هغه کارونه وو چې ما یو ورځ مخکې وکړل. اوس نو د مېلمستیا ورځ ده او شروعات مې د خوږو نه وکړه چې لږ خواږه هم جوړ کړم. دلته مې غوښتنه د سویا او د کسټرډ یو خواږه جوړ کړم. د دې لپاره مې یو لوښي کې مې لږ کوچ واچولو. بیا مې پکې منچې یا سویا پکې واچولو. لږ مې ښه سره کړل. دا مې چې ښه سره کړل بیا مې شیدې پکې واچولې او پرې مې ښوده چې جوش شي. تر څو چې دا جوشیږي ما لږ کسټرډ پاوډر په یو لوښي کې واچولو. بیا مې لږ شیدې په سر واچولو او دا مې ښه سره ګډ کړه تر څو یو ښایسته مخلوط یې جوړ شي. بیا مې دا د منچو په دې مکسچر کې واچولو او یو څو دقیقو دپاره مې بیا جوش کړو. ورپسې مې بیا بوره هم پکې اضافه کړله او یو څو دقیقو دپاره مې نور جوش کړ. نور بیخي آماده و. یو لوښي کې مې وویستلو او پرې مې ښودلو چې یخ شي. تر څو چې دا منچې یخېږي او باقي کارونه ورته وکړم نو شروع مې وکړله د پیازه پخه کړم. غوښه خو مې تیار یو ورځ مخکې اخته کړې وه او هغې نه مې بیا دا پیاز لرې کړل او غوښه مې په دا یو لوښي کې واچولو. لاندې مې لږ غوړي هم واچولو. ښه مې مکس کړ. بیا مې د دیګ سر بند کړ او په ډېر کم اور باندې مې پرېښوده چې پخه شي.
د پیازې دپاره اور به ډېر کم ساتل کېږي، ډېر تیز اور کې نه پخېږي او اوبه هم نه اچول کېږي، ځکه چې یا کم اور باندې چې پخېږي بیا خپله اوبه پرېږدي او خپلو اوبو کې پخېږي. منځ منځ کې خو مې ښورول هم تر څو بیخ ونه نیسي. بیا مې هم هغه پیازو کې چې اخته کړی و هغه مې ټول په سر ورته وشیندلو. دلته مې بیا اور لږ تیز کړلو، ځکه که کم اور کې وښوروئ بیا پیاز اوبه پرېږدي نو بیا د سره اوبو نه ډکېږي، بیا خوند نه کوي. نو تیز به ساتئ دلته اور. په دې کې مې یو څو دقیقې نور هم سره کړل، په سر مې ورته وچه دانیا هم وشیندله او نور نو د پیازه بیخي تیار او آماده شوه. په دې مرحله کې نو منچې بیخي یخې شوې وې، نو هغې دپاره مې یو څو دانې کیلې داسې ماتې کړلې، دا مې بیا په دې منچو کې اضافه کړلې. ورپسې مې بیا یو دانه مڼه هم سپین کړله، میده مې کړله او دا مې هم په دې منچو کې واچولې، ښه مې سره ګډ کړل. او ورپسې مې بیا لږ انګور هم میده کړلې او دا مې هم پکې واچولې. میوې مې چې واچولې ښه صحیح مې سره ګډ کړل، بیا مې په سر ورته لږه وچه میوه هم وشیندله. نو دا خواږه بیخي تیار شول. بیا مې یخچال کې کېښودله چې یخ شي. که تاسو هم غوښتل کله یې جوړ کړئ نو کولی شئ هر رقم میوه چې ولرئ پکې واچوئ. بیا مې دا چرګ هم د داش په دې لوښي کې کېښودلو، باقي هغه مسالې چې پاتې وې هغې نه مې هم لږ پرې وشیندلې او لږ غوړي مې هم پرې وشیندلو او بیا مې داش کې کېښودلو چې پخه شي. ورپسې مې د نخودو یو چاټ هم جوړ کړلو. د دې دپاره دا مستې مې چې تیار کور کې جوړ کړی و په د یو لوښي کې واچوله. د دې مستې ویډیو هم تاسو کولی شئ زما یوټیوب کې وګورئ. بیا مې پکې د املی چکني واچولو، مالګه مې واچوله، دا مې ټول ښه سره ګډ کړل. ورپسې مې بیا نخود پکې واچولې، بیا مې چاټ مساله پکې واچول، امچوره مې پکې واچوله، سور مرچ مې پکې واچوله او دا هر څه مې ښه سره بیا ګډ کړل. ورپسې مې بیا د رومیان چې میده کړی و دا مې پکې واچولو. پیاز مې په دغه شکل میده کړی ځکه په دې شکل بیا ښایسته ښکاري او چکني او تازه دڼیا مې هم پکې واچوله او ښه صحیح مې سره ګډ کړل. دا ټول مواد مې چې پکې واچول بیا مې ښه صحیح مکس کړل تر څو د هر څه ښه صحیح سره ګډ شي. بیا مې په سر ورته لږ نور تازه دڼیا وشیندله، لږ د املی چکني او لږ شین چکني مې په سر ورته وشیندلو. ښایست دپاره مې لږ دانهدار سور مرچ په سر ورته وشیندلو. بیا مې یخچال کې کېښودلو ځکه چې افطاره پورې لا وخته شته او تر هغه پورې ښه یخ شي او نو یخ ښه خوند کوي. بیا مې پیرکي دپاره مواد جوړ کړلو، د سپین پیاز او ګندنه، شبت، ګشنۍ، دا هر څه ما یو ورځ مخکې تیار میده کړي وو او یخچال کې مې ایښي وو ځکه چې بیا په دې ورځ کې وخت ډېر نیسي او داسې کولی شي د وخت ډېر بچت وشي ورسره. بیا مې پکې مالګه، تور مرچ، دانهدار سور مرچ، وچه دڼیا او غوړي مې پکې واچول، ښه مې سره ګډ کړل او بیا مې څنګ ته کېښودل. سموسې خو مې یو ورځ مخکې جوړ کړی وې، خو سپرینګ رول مې مخکې نه جوړ کړی و، دا مې یخدان کې ایښو، اوس مې وویستلو چې یخې لږ اوبه شي. بیا مې د تازه میوې یو مشقاب هم جوړ کړلو. دا میوې چې تاسو ویډیو کې ګورئ دا تیار راسره و، نو همدې نه مې یو ښایسته مشقاب جوړ کړلو چې پکې هندواڼه وه، توت زمیني و، مالټې وې، نو همدې نه مې یو ښایسته مشقاب جوړ کړلو. دې نه بعد مې بیا پیرکي دپاره اوړه چې تیار غږلي وو هغې نه مې وړې زغالې یا پیړۍ جوړې کړلې او دا ټول مې کېښودلو چې لږ دم ونیسي، ځکه چې که دم ونه نیسي صحیح بیا زغالې صحیح اوارېږي هم نه، نو بیا پیرکي جوړول لږ سختېږي. اوس نو افطار ته هم لږ وخت پاتې دی، د دې لپاره نو کوشش کوم هر څه زر تیار شي. نو اوس مې وریجې ته شروع وکړله چې تیارې کړمه. د دې لپاره مې دې کې یو شوبه واچولې، مالګه او لږ غوړي مې هم پکې واچولو. غوړي دې دپاره اچوم چې وریجې بیا سره ونه نښلي. بیا مې وریجې پکې واچولې او پرې مې ښودلو چې وریجې نرم شي، چې تقریبا 80% پخه شي. وریجې چې کله نرم شوې بیا مې اوبه ترې لرې کړل او بېرته مې هماغه دې کې بېرته واچولو او په سر مې ورته د وریجې مساله وشیندله. دې ډول وریجو کې زه د وریجې مساله لږ ډېر اچوم ځکه چې دې سره یې خوند او بوی ډېر ښه کېږي. بیا مې ورته د بورې او د غوړي یو مخلوط چې جوړ کړی و هغه مې په سر ورته وشیندلو. دا رنګ دپاره دی چې دې سره به ډېر ښایسته رنګ وباسي وریجې او دوه رنګه وریجې ترې جوړېږي. بیا مې ورباندې یو 2 دانې کاغذه کېښودلو او پرې مې ښودلو چې دم ونیسي. دا تقریبا 15 نه تر 15 دقیقو دپاره دم باندې ږدمه. وریجې مې چې په دم کې ښودلې نور نو بیا مې شروع کړه چې پیرکي هم جوړ کړم، ځکه وخت هم لږ پاتې دی. آهسته باید هر څه تیار شي تر څو افطار کې بیا ورخطا نه شم او هر څه خپل په وخت باندې جوړ شي. نو پیرکي مې یو دانه جوړ کړل او څنګ ته مې کېښودلو. ورسره مې
شروع وکړلو چې سموسې هم سرې کړم. نو یو طرف ته مې سموسې سرې کولې او بل طرف ته مې شروع وکړله چې پیرکي هم پخې کړم تر څو دواړه څنګ په څنګ او په یو وخت کې تیار شي. نو تاسو لیدلی شئ چې پیرکي هم لګیا دي سرې کېږي. یو طرف نه چې سره شول بیا مې بل طرف ته واړوه تر څو دواړو طرف نه ښه ښایسته سرې شي او پخې شي. چې دواړو طرف نه ښه ښایسته سره شولې نو بیا مې وویستل. په څنګ کې سموسې هم لګیا دي ښایسته سرې کېږي. سموسې پخولو دپاره زه منقل ډېر تیز نه ساتم ځکه چې که اور ډېر تیز وي نو هغه کرسپي او ښایسته نه راځي. سموسې چې مې ټول سرې کړلې بیا مې سپرینګ رول هم ټول سره کړل او بیا مې دا لوښی چې ورته جوړ کړی و دې کې مې ښایسته یو طرف ته سموسې کېښودلې او بل طرف ته مې سپرینګ رول کېښودلو او ښایسته یو ډیزاین مې ترې جوړ کړ. دلته مې نو د میوې یو چاټ هم جوړ کړلو چې کوم میوې را سره کور کې موجود وي هغه مې ټول واخیستله میده میده مې کړلې. بیا مې قیماق په سر ورته وشیندلو او روح افزا وچه میوه مې پرې وشیندلو نو چاټ بیخي آماده شولو. د میوې چاټ او پیرکي د دواړه مونږ کره روژه کې بیا ډېر زیات پخېږي ځکه چې د ټولو خوښېږي نو هره ورځ تقریبا پخېږي. دا مشقاب مې د چرګ کباب دپاره ډیزاین کړلو چې لاندې مې کاو کېښودلو په سر مې ورته چرګ کېښودلو او د لا ښایست دپاره مې لږ تازه دڼیا، رومیان، لیمو، شین پیاز مې کېښودلو. نو وریجې مې هم ښه ښایسته دم نیولې دي نو احتیاط سره مکس کوم تر څو ښایسته دوه رنګې شي او دا هم بیا غورۍ کې باسمه. وریجې مې چې غورۍ کې واچولې په سر مې ورته لږ د ګازرو خلال او ممیز هم وشیندلو. ورپسې مو بیا د پیازه هم غورۍ کې وویستلو. دلته نو بیا مېلمنو هم را سره کومک وکړلو تر څو هر څه په وخت آماده شي. نو الحمدلله هر څه مې بیخي تیار شو. څنګه مې چې غوښتلو هماغسې وشولو، په وخت باندې تیار شولو او خوشحاله یم چې د مېلمنو هم هر څه خوښ شو او خوند یې ورکړلو او په مینه، محبت او پر امن ماحول کې مو خپل افطار وکړلو او ماښام یې مو سره تیر کړ. دوستانو دا و د نن ورځې ولاګ. خدای دې وکړي چې ستاسو خوښه شوي وي. که مو خوښه شوي نو خپل فیډبیک حتما را سره شریک کړئ او که زما چینل ته نوې راغلي یاست نو سبسکرایب مو هیر نشي. مننه.